پاکستان وایي چې افغانستان سره به اړیکې تر ارزونې وروسته ښې کړي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي هیواد یې چمتو دی چې له اسلامي امارت سره خپلې اړیکې ښې کړي، خو دا پرېکړه به له ټولو خواو سره تر ارزونې او سلا مشوره وروسته وشي. د پولیټیکو رسنیو د راپور پر بنسټ اسحاق ډار په اسلام آباد کې د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي موږ به له ټولو ښکلیو اړخونو سره سلا مشوره وکړو، اړینې ارزونې به ترسره کړو او ټولې ګټې او زیانونه به په پام کې ونیسو. دا څرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښه والي او سفیرانو تبادلې ته چمتوالی ښودلی دی. دا پرېکړه په بیجینګ کې د یوې غیر رسمي درې اړخیزې غونډې پر مهال شوې. په دې غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي امیر خان متقي هم ګډون درلود. د دریو واړو هیوادونو چارواکو په دې غونډه کې هوکړه کړې چې د ګډو ګواښونو په ځانګړې توګه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې به همکاري کوي. د اسحاق ډار په وینا اسلامي امارت، چین او پاکستان هوکړه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان، ختیځ ترکستان، اسلامي غورځنګ، بالوچ بیلتون غوښتونکو او ماجي د بریګډ پر وړاندې به په ګډه مبارزه کوي. اسحاق ډار زیاته کړې چې د پاکستان، چین او افغانستان په خاوره کې هیڅ ډول ترهګریز فعالیتونه د منلو وړ نه دي او په وینا یې که چیرې کوم برید له اسلامي امارت سره په همغږۍ ترسره کیږي نو دا به هیڅ کله د منلو وړ نه وي. نوموړي همدغه راز ویلي چې کابل ته وروستی سفر ګټور و او اسلامي امارت د ترهګرو ډلو د مخنیوي لپاره ځینې ګامونه پورته کړي دي، خو اسحاق ډار په دې تړاو بشپړ معلومات نه دي ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې له افغانستان سره د اړیکو ښه والی شونی دی، خو اسلامي امارت باید ډاډ ورکړي چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان په خلاف نه کارول کیږي.